د سحر له خوا نه سیکس کول ولې ډېر مهم وي او هغه خلک چې د سیکس ډېر شوقیان وي نو د سحر له خوا نه د سیکس وکړي او په دغه ګټو دې ځان اخته کړي. سلام ګرانو لیدونکو، هیله ده چې روغ جوړ او د صحت جامې وپرتن وي. زه یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې د یو نوي ویډیو سره حاضر یم. هیله ده چې د پام وړ مو وګرځېږي. تر هر څه دمخه باید یادونه وکړم، که زموږ چینل مو نه وي سبسکرایب کړی نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او په خوا کې ورسره د ګمري نشان ووهئ. مننه. د سحر له خوا نه سیکس کول کومې ګټې لري؟ که غواړئ چې د دغو ګټو څخه ځان خبر کړئ نو د ویډیو تر پایه راسره اوسئ. اکثره خلک په ډېر وخت یعنې ډېر هغه خلک چې په سلو کې 90% دي هغه د شپې له خوا نه سیکس کوي، خو د دغو ګټو څخه بیا دوی نه وي خبر، خو خپل ځان خاص خوشحاله ثابتوي او خوشحالي خپل ځان ته ورکوي، خو د آینده ژوند په قصه کې نه اوسېږي. اکثره داسې خلک وي چې دغه کار په نیمه شپه کې کوي، خو اکثره بیا یې په 10% په دغو ګټو باندې ځان خبر کړی او له دې څخه ځان باخبره ساتي. که غواړئ چې د دغه پیدو څخه ځان خبر کړئ نو دغسې غوږ ونیسئ او د دې ویډیو تر پایه هغه مرحلې ځان باندې ثابتې کړئ یا هم هغه مرحلې ځان ته غوره کړئ چې زه درته وایم. که تاسو پام کړی وي نو د سحر له خوا نه ستاسو ذکر په ډېر قویوالي یا په ډېر مضبوطوالي باندې په خپل پرتوګ کې خیزه کې وهي. د دې لامل دا دی چې د شپې کوم کم یعنې ډېر کم خواړه چې ویټامین دار وي د شپې له خوا نه خوړل شوي وي نو هغه ویټامین بیا د سحر له خوا نه ډېر تاثیر لري. که غواړئ چې هغه خلک چې بچیان نه پاتې کېږي یا هم په هورمونونو کې کموالی وي نو د سحر له خوا نه دې سیکس کوي. د شپې دې دومره طاقتور خواړه نه خوري لکه څومره چې زه ورته وایم، یعنې که متوسط خواړه هم چېرته وخوړل شي د شپې له خوا نه چې یوه مڼه هم وخوړل شي نو د سحر له خوا نه به یې مثبت دومره ګټه پیدا وي چې په ذهن کې به هم ستاسې نه وي راغلي. ډېر خلک د سحر له خوا نه سیکس نشي کولی، خو ډېر اکثره خلک په 90% د شپې له خوا نه سیکس کوي. د شپې له خوا نه چې تاسې چېرته هغه خواړه چې تر څو تاسو خوړلي وي نه هضم کېږي او نه هم کوم ویټامین تولیدوي، یعنې تر سهاره پورې که هغه خواړه پاتې شي په خېټه کې هم ویټامین تولیدوي او هم په بدن کې هورمونونه جوړوي. نو کولی شي هر ټیم تاسو د سحر له خوا نه سیکس وکړئ. د کومو خلکو چې ماشومان نه کېږي یعنې د ښځو ماشومان نه کېږي د هغوی په منیو کې کمزوروالی وي یا هورمونونه ختم وي او یا هم پلاستیکونه، نو تاسو کولی شئ چې د سحر له خوا نه سیکس وکړئ. د سحر له خوا نه تر ټولو بهترینه وخت دی، یعنې هغه خلکو لپاره دغه بهترین وخت دی کوم خلک چې د بچیو خاوندان نه وي او هورمونونه کمزوري وي، ویټامین دار نه وي یا ویټامین یې کمزوری وي، نو کولی شي د سحر له خوا نه یو ځای والی وکړي. نو خدای دې وکړي ملګرو چې زموږ د ویډیو څخه غلط مطلب وانخلي، زموږ ویډیو لایک کړئ، شیر کړئ او زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. مننه.